د پښتو مشهوره سندرغاړې او ډانسره نیلو جان د سختې بیماري له وجې په هاسپیټل کې ساه ورکړه. ملګرو که غواړئ چې پوه شئ چې نیلو جان ته کومه بیماري لګېدلې وه، له څه وخت نه په هاسپیټل کې داخله وه او څنګه وفات شوه، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر پایه وګورئ چې په هر څه پوه شئ. پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. د پښتو مشهوره او خوږژبې سندرغاړې او ډانسره نیلو جان چې له څه مودې راهیسې د سختې بیماري له وجې نه په هاسپیټل کې اډمیټ وه او څو موده مخکې له خپلو مینوالو څخه د دعا غوښتنه هم کړې وه. اوس په سوشل میډیا داسې خبرونه چلیږي چې هغه په هاسپیټل کې مړه شوه. ملګرو نیلو جان ته چې له ډېرې مودې راهیسې د ستوني بیماري لګېدلې وه چې د همدې بیماري له وجې نه هغه په هاسپیټل کې هم اډمیټ شوې وه چې تقریبا د 1 میاشتې راهیسې د ژوند او مرګ په حال کې په هاسپیټل کې شپې تېرولې. ملګرو د نیلو جان د مرګ خبر په سوشل میډیا ډېر زیات چلیږي، نو موږ هم غوښتل چې دا بد او دردونکی خبر دلته له تاسو سره شریک کړو. ملګرو تر اوسه موږ ته دا کره معلومه نه وه چې نیلو جان رښتیا هم وفات شوې ده او که دا هم هسې د سوشل میډیا پروپاګنډه ده. خو کله چې موږ د هغې د خور سره کنټیکټ وکړ نو د هغې خور ویل چې نیلو جان روغه ده او په هاسپیټل کې د علاج لاندې ده او هغې د سوشل میډیا له کارکونکو او د نیلو جان له مینوالو څخه وغوښتل چې هسې دروغ خبرونه دې نه شیر کوي او ویلي چې هغه د څو مودې راهیسې بیماره وه او په هاسپیټل کې د ستوني د اپریشن په وجه اډمیټ شوې وه او د نیلو جان له مینوالو څخه یې وغوښتل چې د هغې د صحت لپاره دعا وکړي. ملګرو دا و د دې مهال تازه معلومات چې د نیلو جان په اړه مو له تاسو سره شریک کړل. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.